بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. دا سورة واقعة د مکی سورت ده. یو اتیایم دو اتیایم دا آیتونه مدنی دی مجموعه شپږ نوي آیات د درې رکو ده. دا سورة واقعة په متعلق کې راغلي دي وایي څوک چې د کور ژوند مسکنت لري هر ماخستن چې دا تلاوت کوي خدای پکې د رزق پراخي راولي، رزق کې الله تعالی وسعت راولي. صحابي مبارک وفات کیږي، لورانې پاتې کیږي. د وخت امیر المؤمنین ورته ویل چې څه شی به درته مقرر کړم. وایي ما ځاسې دنیا نه روان یم، د ما ضرورت نشته. وایي هغه کور ته وایي ما خپلې لورانو ته پیغو مه ډارېږي چې مسکین کې ما صورت واقعه ورښولی. او نبي علیه السلام یې چې دا چې په کوم کور کې خو چې ایمان وي، عقیده وي، چې عقیده نه په لري یا یې ورته شکمن چې اوس وخو یې ویله ته خو یې تجربه کا، ته یې تجربه کا چې کار جوړېږي که نه دې اصلي کار خدای نه جوړي. باید څوک چې په نیت تجربې کوم کار کې کفارو تجربې کړي په رسول الله خو ایمان بیا نه راوړ. او چا چې امانا ویله دستي تسلیم یې کو کار خدای جوړوي. اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي واقع کېدونکی قیامت لیس لوقعتها کاذبه نشته پېښېدلو د دغه قیامت لره څوک دروغ کوونکی. الله ویلي دي چې قیامت راځي، څوک دا خبره نشي دروغ کولی. څنګه یې نشي دروغ کولی چې قیامت ختم کړي؟ لیس لوقعتها کاذبه د وقوع د قیامت دپاره هېڅ دروغ کوونکی نشته چې مخه یې ونیسي. خافضة رافعه دا قیامت چټونکی د کفارو ته په جهنم کې، پورته کوونکی د مسلمانانو ته په جنتو کې. د جنتو درجې پورته روانې دي او د جهنم کندې لاندې طرف ته روانې دي. دغه قیامت کې دغه امتحان ځای ده. کافر به لاندې ځي او مسلمان به پورته کېږي. خافضة رافعه اذا رجت الارض رجا کله چې وخوځول شي دا ځمکه په لړزولو سختو سره، وبست الجبال بسا او ورېژول شي دا غرونه په رېژولو سختو سره، داسې دا غرونه مات شي فکانت هباء منبثا نو شي به دغه غرونه یوه دوړه خواره کړی شوې لکه دا ګردونه چې باد واخلي دغه غرو قوت په هر څه ختمې لکه یو دوړه داسې به روان وي. وکنتم ازواجا ثلاثه دغه د قیامت ورځ ده او تاسې به شئ انسانانو په دغه قیامت کې درې ډلې، دوه جنتیان یو دوزخیان. درې ډلې به شئ. درې ډلې څوک دي؟ فاصحاب المیمنة یو قسم ملګري دي ښي لاس دي. ما اصحاب المیمنة څومره ښه خلک دي دا ملګري دي ښي لاس. و اصحاب المشأمة بل طرف ته ملګري دي چپ لاس دي، د کیڼ لاس دي. ما اصحاب المشأمة څومره بد سپک دي ملګري دي کیڼ لاس. ښی لاس کیڼ لاس څه معنی؟ که دغه وایي یا دا معنی چې ازل کې عالم زر کې چې الله تعالی د آدم علیه السلام نه انسانان پیدا کړه د کړکیو میږتنو په انداز. نو هلته حدیث دا راځي چې وارې ښی طرف د آدم علیه السلام راکش کړو چې تر قیامته څومره مؤمنین پیدا کېږي، څومره مؤمنین تر قیامته راځي اول دا پیدا شو. او بیا د آدم علیه السلام چپ طرف تر قیامته چې څومره کفار پیدا کېږي دا پیدا شو. الله فیصله وکړه فریق فی الجنة دا ښي طرف ته اشاره وکړه، دا به په جنت کې وي. فریق فی السعیر دا د چپ طرف والا دا به په جهنم کې وي. یا وایي هغه ښی طرف او چپ طرف مراد ده، کیڼ لاس چپ لاس هغه وخت. یو دوم یا ښی لاس والا هغه دي د میدان حشر نه جنت په ښي طرف ده، جهنم په چپ طرف ده. دا ښي طرف ته چې روان شي جنت ته ښي طرف ته چې روان شي دا څومره خوشبخته او نیک کامیاب خلک دي. او چپ طرف ته جهنم ته چې روان شي څومره بدبخته او سپک و خوار خلک دي. دوه دریم اصحاب المیمنه چاته چې عملنامه په ښي لاس ورکړی شي څومره خوشحاله کامیاب خلک دي، ښه خلک دي دا د ښي لاس والا. ځکه دا ټیکټ د جنت ته، ځکه وروسته به یو ځای کې راځي چې په ښي لاس عملنامه ورکړي راځي به خپلوانو مسلمانانو ته د لرې نه به وایي راشئ وګورئ زما عملنامه، د خوشحالۍ نه به وایي وګورئ زما عملنامه. د جنت زیری الله راکړه، د جنت ټیکټ پیدا شو. او
د چپ لاس والا خدای مې دې وساتي چې چاته امرنامه په چپ لاس ورکړي شي دا د جهنم ټکټ ده ځکه هم الله ته بیا وایي چې کاشکې دا ماته نه وای په لاس راکړی شوی ځکه خو خبر شو تر څو امید و چې الله به مې معاف کړي د جنت ټکټ شي نو دوه ډلې خدا شو یو اصحاب الیمین بل اصحاب الشمال دوه دریم والسابقون السابقون لومبې کېدونکي نیکیو ته هم د لومبې کېدونکي د جنت ته والسابقون مخته کېدونکي په نیک عملي کې چې هر څوک تر بل نه په نیکي کې مخته کوشش کوي مخته ځي دا به په جنت کې هم تر نورو نه مخته ننوځي اولئک المقربون دغه سابقین چې دي دا هغه څوک دي چې الله ته نږدې کړی شوي دي دا به چیرې وي په جنات نعیم په جنتو د نعمتو کې وي نو درې ډلې شوي اصحاب الیمین اصحاب الشمال او مقربین چې د دغه دوم تعبیر سابقین ورته ویلی شو او مقربین هم ورته ویلی شو خو دغه مقربین د دغه اوس تفصیل شروع کیږي بیا وروسته د اصحاب الیمینو بیرته تفصیل را روان ده بیا د اصحاب الشمالو بیرته تفصیل را روان ده دغه مقربین چې دي سلة من الاولین یو لویه ډله ده د اولینو نه وقلیل من الاخرین او لږ خلک دي د آخرینو نه څوک وی چې لویه ډله ده د اولینو دي نو مخکینیو امتو او کمه ډله ده د آخرینو د دغه امت به مقربین کم وي او د مخکینیو امتو به ډېر وي مخکې امتونه ډېر دي د هر نبي شاګردان چې سره یو ځای کې هغه صحابه چې سره یو ځای کې نو تر دغو صحابه ډېر دي څوک یې داسې معنا کړي ده ویل نه دا معنا نه ده دغه درې سره ډلې چې په دغه صورت کې ذکر کېږي د دغه امت حال چې بیانېږي په دغه امت کې مقربین به اولنیو خلکو کې ډېر وي په وروستنیو خلکو کې به کم وي مقربین څوک دي انبیا او هغه څوک چې چاته خدای په کمالات د نبوت په طبع د نبی باندې پیدا کړي دي صحابه کرامو جدید چې به ټول د کمالاتو د نبوت خاوندان ټول او په تابعینو کې اکثر د کمالاتو د نبوت خاوندان په تبع تابعینو کې کثیر اکثر نه ډیر بیا د کمالاتو د نبوت خاوندان دیغ نه بعد د تبع تابعینو نه کمالات ولایت شروع شو کمالات د نبوت ختم کمالات ولایت شروع شو د مجدد صاحب تر دوره پورې دا ټول د کمالات خاوندان د ولایت مقامات کمالات د نبوت څوک نه درلود خدا چې په هر سلو کلو کې مجدد راځي بیا په هر زرو کې مجدد راځي هلته مخکینی انبیاو کې پس د زرو کلونو به غټ اولو العزم پیغمبر راتلو په اولیاو کې دغسې دي چې اولو العزم غټ راځي حضرت مجدد صاحب په پیدایښت خدای پاک بیرته کمالات نبوت را پیدا کړ نبی اسلام د امت مثال د باران ده اول د باران خو خیر وي ټول ګورې ترته مخیال ده خو تاوان او ګټه وروسته وي کله وروسته تاوان تر جوړ شي کله ګټه وي نو اول خو ده خیر خو کله داسې چې په آخر کې خیر وي نو صحابه تابعین تبع تابعین خیر القرون د نبی علیه السلام شاهدي پوره کړې ده دا خو ډېر دي کمالات د نبوت خلک خو وروسته کې د مجدد صاحب نه د الفاو نه وروسته په دغو کې کمالات د نبوت خلک کم پیدا کېږي په طبقاتو د اولیاو کې اجازه چې د خلافت کېږي چاته په ولایت کبرا وشي چاته په ولایت علیا وشي عام دي موږ مشایخ کرام چې دي په ولایت علیا یې کوي درې طبقې دي د ولایت صغرا ولایت کبرا ولایت علیا دغه ته چې ورسېږي نو بیا اجازه کوي کله په دغو کې ضعف بیا ورته وایي چې په دغه کې کوشش وکړه چې هغه مقام د ولایت کې پوره شي ځکه په دغو درې سره دا مقامات چې درې سره توی کړي نو کمال د ولایت پیدا کېږي د دغه نه بعد چې بیا اتباع سنت څومره راځي د شریعت پایبندي او د غټو اولیاو توجهات چې راځي عین داخلي بګانو ته بیا د ترقی کوي د کمالاتو د ولایت نه پورته کېږي کمالاتو د نبوت دا وروسته راځي موږ تاسو وینو طالب بیا دوره وکړي وروسته مړه شي
ملايين بعد بیا درس کوي په درس کې سوکا سوکا ترقی کوي بیا ډېر کلونه بعد بیا شیخ الحدیث شي عین د ولایت هغه ملا خوشو کتابونه ټول ویلي خو څوک استعداد د زرادي لري څوک حتی د زرادي استعداد نه لري شته داس ملايين کنه شته یعنی زه چې موږ تاسو وینو په خپل مدرسو خپل کلی کې کنه څوک په اول کال باندې دومره استعداد لري چې په اول کال باندې غټ کتابونه درس کوي متول او شرع قواعد او خیالي د غټ کتابونه درس کوي څوک په کم وخت کې شیخ الحدیث شي ځواني په وخت کې په کم عمر کې خدای پاک بیا د مقام ته ورسي چې مسند شیخ کې د چا څلوېښت کاله په درس کې تیر شي خو د سلام او د قاضي نه نشي اوښتی څلوېښت کاله درس وکړي څلوېښت کاله درس کې په فنونو کې زندگی وي او بیا وي هغه خنثاب فنون منطق دی حکمت دی مړ شي غریب په دغو کې په صغرا او په کبرا کې مړ شي خپل عقیده نه ورته معلوم دا عین دغه طبقات دي بعد تقدیر ذاتي کله چې مریض بیا ډېر لګېږي نو قلیل من الاخرین دغه د کمالاتو د نبوت خلق لږ دي په آخرینو کې په اولینو کې د اول د امت کې صحابه او تابعینو تابعینو کې ډېر وو خو د دغه منصب خاوندان په آخر کې کم پیدا کېږي کم وقلیل من الاخرین خو دغه مقربین بیا اوس صفتو نعمتونه شروع شوه دغه مقربینو نعمتونه په جنتو کې څنګه دي على سرور الناس په دغه جنتیان په تختونو باندې موضوعونه چې اوبدل شوي به وي په زرو په جواهرو باندې دا سیمان او دا شیان به د سرو زرو د سپینو زرو او جواهرو مرغلرې یاقوت او زمرد په کې استعمال شوي داسې تختو باندې بناست متکئین علیها تکیه ویونکي به دا جنتان په دغه تختو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ کېناستونکي به وي یطوف علیهم ولدان مخلدون ګرځي په دې باندې د دې خدمت لپاره الکان چې همیش په الکتو پاتې وي لویږي نه او په دې به ګرځي به اکواب ګرځول به کوي په ګلاسو باندې او اباریق په کوزو باندې وکاس په جامو باندې مې معین ډک شرابونه ار خادم په لاس کې به یو شی وي داسې خادم نشته چې نه لري که 15,000 دي که 10,000 دي که پورته دي دا دوی ته ګلاسونه چې دا لاس دی او چوخ ته نه لري ګلاس دا موږ ته چې دا ګلاسونه به د چا په لاس کې وي د چا په لاس کې به کوزړي وي اباریق چې لاس ته هم لري چوخ ته هم لري کوزې او د چا په لاس کې به جامونه وي دا ګرد جامونه د دنیا د نعمت د زرکونو مثالونه دي خو ډک به وي کاس خالي جام ته نه ویل کېږي کاس ډک د شرابو جام ته ویل کېږي کاس من معین د هغه چینو په شکل بهیدونکي شرابونه به ډک خو داسې شراب نه وي لکه د دنیا چې یا سر دردي پیدا کېږي یا بېخودي پیدا کېږي لا یصدعون عنها نه به د خېټې درد د سر درد ته پیدا کېږي ولا ینزفون او نه به تر بېعقلان کېږي عقل بې ختمېږي وفاکهة او د دې باندې به ګرځي د هلکان مېوې مما یتخیرون د هغه قسم مېوونه چې دی خوښوي ولحم طیر او غوښې د مرغانو به وي مما یشتهون د هغه شي چې د زړه ورته غواړي حتی مخکې مې ویلي و حدیث مبارک بیا نقل کړی چې د جنت په حوض باندې حوض کوثر په ویالو په غاړه باندې ونې دي په دغه ونه کې مرغان دي داسې به څور به وځي لکه بختي وښان صحابي دا ډېر ساتل شوي مرغان نه دي نبي علیه السلام ورته ویلي خوړونکي تر دغه ساتونکي دي ساتل شوي دي چې انسانان دي چې زړه یې وشو چې دغه مرغه غوښه مې خوړلی وای دا به کباب یې د مخ ته پراته وي خو داسې کباب چې نه اور ویلی نه لوګي ویلی ګوره د دنیا کبابونه چې پخېږي په اور او په لوګي ویل کېږي کله د هغې وجې نه یې خوند ختم شي بیا چې څومره خورې ویې خوره ختمېدن خو نشته د آخرتي نعمتو چې تا بس کړه دی بېرته ژوندی شي پورته شي وحور عین او ګرځي به په دغه جنتیانو باندې حورې په مخې غټ سترګې چیتنانې که امثال اللؤلؤ المکنون چې دغه مرغلرې به دغه حورې به په شان دي مرغلرې وي چې په ساتل شوي په کوکونو کې چې هېڅ ګرد نه وي پلوېدلی جزاء بما كانوا يعملون دا بدله ده په هغه څه چې دوی په دنیا کې نیک عملونه کول
لا يسمعون فيها لغوا دی بوانوري په دغه جنت کې پوچې خبرې ولا تعصیما نسبت ګناه یو بل ته الا قیلا سلاما سلاما مګر دا خبرې به اوري چې ملایکې ورته راځي سلام به وراچي چې دی ملاقات سره کوي سلام به اچي او رب کریم به هم دې ته چې خپل دیدار وکړي سلام به وراچي دا خو مقربین شو بیرته اصحاب الیمین تفصیل شروع کیږي واصحاب الیمین ملګري یاران دي خلاص ما اصحاب الیمین څومره ښه دي ملګري دي خلاص فی صدر مخدود دغه به بیا په بیرو کې وي بیره ونې یو میوې ډېرې دي د مقربینو درته ګورې وایي لکه مخکې سورت رحمان کې مو چې ویلې فرقونه دي بیرې به وي یو کوچي مبارک صحابي د نبي علیه السلام ته ویلې وایي په دا قرآن کې جنت کې بیا داسې میوې ذکر کېږي چې موږ په دنیا کې ته په عذابي وایي چی دي وایي بیرې دغه بیرې د دنیا ازغي لري چې راشکایې یې کالي به دې پکې بندېږي شکېږي به لاس ته درچخ شکېږي به نبی علیه السلام ورته وویل دا دوه ټکي ته نه ګورې مخدود بیرې به یې خو بیا ازغیه ازغی به نه لري تراشل شوی دی ازغی نه بلکې د هر ازغي په ځای به بیره وي او نور هغه بیره به د ګړیو غوندې غټه غټه وي او ټوله به خوړل کېږي پوست و مغز و دا شیان د غورځېدلو به نه لري وطلح منضود او دی به کیلې لري چې د سر نه تر بیخه ورکول یې ټول ډک کړی شوي وي وسیل ممدود او دی به په سیوري کې وي چې ډېر اوږده اوږده سیوري دي چې د یوه ونې لاندې سل کاله په اسپور شرای مزل وکړي دا د یوې ونې بیخ به نه ختمېږي وماء مسکوب دی به په اوبو بهېدونکي کې وي چې بهېږي او راتویږي دا اوبو ښه خوند چې دا د غره اوبه دا سپین دي اوړي او د باید راتویږي سکه دغه تویېدله ته ویل کېږي وفاکهة کثیرة او په میوو ډېره کې به وي لا مقطوعة چې نه به ختمېږي قطع کېږي به دا مېوې ولا ممنوعة نه به منع کړی شوې پایبندي به هم نه وي چې دا مه خورئ وفروش مرفوعه او دوی به په فرشونو باندې اوچت کړی شوي پورته کړی شوي پورته کړی شوي یو حدیث کې راځي چې یو فرش تر بله فرشه پورې د 500 کالو مزل نو څوک یې چې دا معنا ده د جنت په درجو کې د یوې درجې نه تر بلې درجې 500 کاله مزل ده نو په هره درجه کې به فرش پروت وي فروش مرفوعه یو تر بل پورته په دغه سلسله کې چې فرش ده په بل چت کې هم دغسې ټول فرش ده په بل چت کې موږ خو دنیا یو سړی ډېر مالدار یې 3 چته کور جوړ کړي په چت کې اوسېږي هغه فرش یې هغه چت یې فرش کړی وي هغه نور خالي ولاړ وي دا به ټول فرش کړی شوي یا څوک وایي چې دا فروش مرفوعه دا معنی یو تر بل نه به دومره پورته وي چې 500 کلو مثال ځکه چې درجې به دغسې وي د جنت او څوک یې نه په دا هر پالن چې کوم فرش پروت ده لکه موږ تاسې سپنج دا بیډونه لري ډبل بیډونه چې دا نن سبا خلک جوړوي دغه سپنج به دومره غوټ وي چې نبي علیه السلام چې اوس دا سپنج داسې راواچوي دا د یوه طرف نه بل طرف ته چې دا هغه طرف رابرسېره طرف چې مځکې ته رارسېږي 40 کاله به اوسي دومره پڼ پڼ فرشونه به وي خدغته به بیا ورخېږي څنګه چې تخت ته په تخت دومره جګ ډبل سپنج پروت ده چې 40 کاله مزل پکې کېږي دا بیا وروسته را روان ده افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دا وخت څنګه ورخېږي خېشي که نه شي دغه بم داسې دا فرش به درته راټیټېږي دا نن سبا خارج دنیا کې ډېر دي دلته شته دا لفټونه چې ورته وایي 10 چته کور ده 100 چته کور ده 100 چته مستلم چته چې خېږي څنګه خېږي په کوچ مسل کې خو لاړې ته دې هر څه ختم کوټې ته ننوځه بټن ووایه د هر چت خپل بټن ده 5 منظر ته ځې 10 ته ځې 15 ته ځې هر څه ته ځې ته به ولاړې ځای په ځای باندې مثلا نشته بټن ووایه په کوټه کې خپل لاړ چې پورته چې راکوزېږي کوزېدن کوټې ته ننوځه بټن ووایه دروازه درته خلاصه شي لیفټ کې ودرېږه هغه کوم چت ته چې کوزېږي لاندې چت ته کوزېږي مابین کې کومې ته کوزېږي هغه نمبر ووایه خپله ورځي چې هغه چت ته ورسېد خپله دروازه درته خلاصېږي تا پوه کړي چې خپل مقصد ته راورسېدې بس په هغه کې کوزېږي نو دا هر دنیا کې مثالونه د ستړی نشته
دا فرشونه به مو داسې راټیټېږي او بیا چې په جګ شي په دا پاسته کې نو پورته به مزل وي وفروش مرفوعه انا انشأناهن انشاء بېشکه موږ پیدا کوو نوی پیدا کوو دغه ښځو لره انشاء په نوی پیدا کولو سره فجعلناهن ابکارا موږ به ګرځولې وي دغه ښځې ټولې پیغلې عربا عاشقانې په خپل میړو باندې اطرابا امزورې په خپل مابین کې د خپل میړه سره ټولې به د 33 کالو د عمر په انداز وي یا 10 لاصحاب الیمین دغه بیوي به د چا دا به د اصحاب الیمین دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوکو مبارکو کې یوه ټوکه دا رانقل کوي سپین سرې راغله حضرت پیغمبر علیه السلام ته ویې ته خو دعا وکړه چې خدای پاک ما جنت ته بوځي ده ورته ویل سپین سرې جنت ته نه ځي دې غریبې په ژړا بنا وکړه چې خو باسته زه خو برباد یم نبي علیه السلام ورته ویل پوه یې کوي داسې ورته وایه چې په سپین سرتوب کې به نه ځي هلته یې بېرته خدای پېغله کوي ولې الله وی ان انشأناهن انشاء موږ یې پیدا کوو په نوي پیدایښت دا نوي پیدایښت په داسې چې پیغلې به وي ابکاره او په خپلو میړو به عاشقان یي او د میړو سره به امزور یي د جنتیانو وجود کې عجب خوبایي خدای جمع کړي دي وجود غټوالی به د آدم علیه السلام په انداز وي آدم علیه السلام 80 ګزه جګ 7 ګزه سور و جګوالی به یې دومره یي و عمر به د عیسی علیه السلام په عمر د 33 کالو چې هغه ته نبوت وسپارل شو چې پورته شوی ده اسمان ته د 33 کالو په عمر پورته شوی عمر به د هغه وي د عیسی علیه السلام په انداز ښایست به د یوسف علیه السلام په شکل زړونه حلم صبر بردار به د ایوب علیه السلام په شکل خوږوالی د خبرو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل الله وایي د انبیاو خواص کې جمع کړي دا ټول عمر ذاتي دغه عمر ده بیا سپینګیري کېږي سپین سرې کېږي نه سړی هم په دغه عمر او ښځه هم په دغه عمر بېرته ذاتي پناه نشته زړتوب سپینګیرتوب زور په دا شیان بیا نشته دا چا لره دي دا مسلمانو لره دي چې اصحاب الیمین دي